خوشحال اصلي منازعه چې د ملي مصلحتونو پر بنا باندې د تعقیب کړی ده نو هغه خو د مغولو سره دی مخامخ ده دی خو د پښتنو سره مخامخ نه ده کله چې خوشحال داسې خبرې کوي چې ما به ژامې دي او رنګ یې ماتې کړی ولې څه کوم چې پښتون واړه بې ننګ په واقعیت کې مغول ته وایي پښتون خو ځکه یادوي چې که دی ټول را سره وای د ما لښکر وای هلته خانخاني وه مثلا د ده له یوسفزیو سره مرانه وه خټک خپله په جلا جلا شاخو ویشل سوي دي بولاق دي څوک دي نومونه یې اوس زما په ذهن کې ټول نشته د ده رقیبان په هغې ځای کې وو نور قوانین د قبایلو وو د مؤیدین هم خپل درلوده د ده په تایید کې مثلا ډېر مشهور خلک ایمل ده دریا خان ده چې یوې مومند ده د مومندو په جنګي قبیلې پورې معلومات ده بلې په افریدیو پورې نو کله چې دی پښتانه غندي په واقعیت کې ولې غندي دی د مغولو په مقابل کې د اساسي چلنج هغوی ته متوجه ده او جنګونه یې د هغوی سره کړي دي که څه په پښتنو کې قبایلي جنګونه پیښ شوي هغه فرعي دي داسې خلکو سره یې کړي دي چې د مغولو په ملاتړ کې ولاړ دا جنګونه له مغولو سره سوي دي نو په دې لحاظ کوم شکایت چې دی همیشه له پښتانه کوي معنا یې دا ده چې د مغول نه یې کوي او پړه څنګه په مغولو کې دي دا هم ده او مخامخ هم دی مغولو ته ډېر شعرونه لري داسې نه ده چې یوازې د پښتنو ته پیغور ورکړی وایي غندلي دي او دا خو دې ته ورته کېږي لکه سړی چې خپل ورور یا زوی ته کنځلي کوي یا منت کوي دا د زړهسوي او د همدردۍ منت ده دا د مخاصمت نه ده مخاصمت بل چې دا چې زه وایم چې د خوشحال خټک په څېر لیونی نه یم چې تقصیر د خپلو ماتو په مغول ږدي دا واقعیت لري خوشحال په مغولو مات کړی دی خو په آخر د عمر کې له هغوی نه وتښتېد په هغه کې ولې جنګ ته خو اکبر یا پلانی یا پلانی نه راتله اګر که جلالالدین اکبر په زمانه کې خو دی نه و دی خو وروستی ده مثلا د دې جنګ ته نو شاه جهان راته هغه یې دوست و دا لارې په ده ساتلې او دی په خپله هم په خپل کتاب کې وایي چې د مغول دپاره یې کار کړی ده خوشحال خان خو یو ریالیست شاعر دی نه غواړي چې دا وایي چې ګوره دی مغول ډېر نجس خلک دي او زه څوک ورسره نه سیاسي منازعه ده او سیاسي منازعه هم هغه وخت توده شوه چې دوی پر دې لارو باندې د هغه په وخت کې د اورنګزیب په وخت کې هغه وویلې چې په دې لار کې یو مالیه معاف کړه چې په مالونو په اموالو په حیواناتو باندې به پخوا د هغه پایس یو ټکس پایس به له هغوی نه اخیستل کېده هغوی یو تدبیر وکړه چې ګورې په جامعه کې د ځان په ضد یو حسنیت پیدا کړي موقتا یې دا مالیه قطع چې قطع یې کړه هغه مالیه دی سیستم د خوشحال خان لښکر چې ده ساته او لارې چې ده ساتلې چې ضمانتونه یې درلوده د نه هغه مادي امکانات چې ده لارې پرې ساتلې هغه یې واخیست دی ګیلهمن لیکن دی د مغولو په ضد ونه درېدی وروسته هغه خلک چې د ده سره په داخل د سیستم کې مخالف وو مغولو ته یې ویلي چې وروره دا قصه خو دی نه ده پرې راځي دا سړی دی چې داسې د پادشاه فرمان ده دی بیا اوس هم پسونو نه او رمو نه او لږو شیانو نه چې څه ویل له غولو دی پیسې بیا نو دی په ډېر دسیسه امیزه طور سره پېښور ته راوغوښت چې دی راغلی و را ویې غوښته په ډېر اطاعت و په ډېر هغه باندې دی راغی هلته دغه وخت حاکمانو چې تفصیل یې ډېر زیات دی دلته زاید ده دی یې ونیو او دی یې پات کړی کې ډېر لوی لښکر و هغه سره به د خپلو قبایلو کې تېر کړي چې د روب د دا حیثیت دی دا هم قتل کړي او دی وروسته په هند کې دوه نیم کاله یا درې کاله په متفاوتو روایتو باندې هلته دی بندي پاتې زه خو دا یو سړی و چې د شعر یعنې د ځوان نه په پښتنو کې حتی ما وبښي نه په فارسي ژبو کې چې د ادبیاتو په لحاظ د شعر په لحاظ د ادبیاتو د هنري ادبیاتو د هڅولو په لحاظ اول مقام درلود په افغانستان کې هغوی هم د خوشحال خټک غوندې خپل ژوند یا سیاسي ژوند یا اجتماعي ژوند نه ده منعکس کړی دا یو ده په دې کې او حتی زه فکر کوم چې د جهان په ادبیاتو کې داسې خلک محدود دي د ده فامیل د ده شخصي مناسبات له یوسفزیو سره د جنګونه له مغولو سره د اختلافات په مختلفو مراحلو کې ټول د ده په شعر کې ایښي دي دا یو عجیب سړی دی
زه داسې فکر کوم چې خوشحال اصلا یو نوی عصر پیلوونکی دی په ادبیاتو کې. زه ډېر افسوس کوم چې د مکتب په ده کې ختم شو. که څه د خوشحال خټک په نامه باید سړی په ادبیاتو کې یو ښوونځی مطالعه کړي د خټک په کورنۍ کې. کوم چې هر یو به راجېږېده د ده په اولادو کې یو شعر دیوان یو څه کم زیات یې لاره. ده د دې دپاره ډېر وخت پیدا نه کړ او د ده زمنو یا لمسیو که څه هم د ده خط تعقیب کړ خو هغسې چې خوشحال ده هغسې فصاحت هغسې صراحت ریالیستیک روش او د ژوندیو واقعاتو ژوندیو خلکو انعکاس د چا په اثارو کې په هغه شدت په هغه پراختیا په هغه صراحت په هغه واقعي ډول نه دي تشریح شوي. د ده مکتب خصوصا زه فکر کوم چې د سرنوشت ته په دې ډېر تاثیر وکړي ځکه چې دی د مغولو نه غرونو ته لاړ. د دې یو زوی د بهرام په نوم چې خوشحال په خپل کتاب کې هغه یاد کړی ده او غندلی هم ده. ما هم کله کله په خپل شعر کې ویلي دي چې خوشحال خان چې بل بهرام او مغول یاد کړي نو بیا منتظر اوسه د ده کاڼي بې اورېږي. دا د خوشحال واقعیت ده. موږ ډېر وخت داسې کوو چې خلکو ته چې موږ د هغوی د روشونو د سیاسي روشونو مدیون یو، مخصوصا د داسې خلکو لکه خوشحال خان چې د افغاني منافعو په دفاع کې واقع شوی ده. بیا نو داسې فکر کوو اعتدال خو نه لرو، یا یې ښه نه یېسوو بیا هم چې ښه ویېساوه داسې مقام ته یې ورسوو چې له انسانیت نه مافوق وي. خوشحال خان یو انسان دی، کمزورۍ لري. که تاسې ووایئ چې دی کمزوري نه لري خو تاسې خوشحال خان نه معرفي کوئ، یو بل تصوري سړی معرفي کوئ چې هغه اصلا شاید مور نه یې زېږولی چې عیب به نه لري، لوی شاعر ده او بیخي غلطي نه کوي، همیشه به جانب ده، داسې نه ده. خوشحال خان باید په ریالیستیک طور مطالعه شي. ولې زه وایم چې خوشحال خان د یو نویو ادبیاتو مؤسس ده، د داسې ادبیاتو چې په ورونو ژبو کې دغه سطحې ته نه دي رسېدلي. یعنې لکه اوس چې وایي په دې پیشرفته زمانه کې چې ادب خو هغه ده او شعر هغه شعر ده چې خپل ماحول منعکس کړي، که په لیریک لحاظ او که په حماسي لحاظ. هغه څه چې ویني هغه باید افاده کړي. طبیعي ده چې په حماسو کې مبالغه وي، په لیریک شعر کې مبالغه وي. د شعر مبالغه هغه جایزه ده، د شعر لایسنس دی. نو په دې لحاظ هغه شعر چې ما د خوشحال خان په باب کې ویلی په هغې کې سوء تفاهم رامنځته شوی چې ګورې خوشحال خان خو له پښتنو شکایت کوي. زه دا وایم چې خوشحال خان له مغولو هم شکایت کوي. تاسو د اورنګزېب په باب د ده شعرونه ولولئ. په افغانستان کې یو بل بد مرض ده، څوک چې له خوشحال خان سره یا له بل شاعر سره شغل نه لري، چېرته په کومه مجله کې د باره کې یو مقاله لوستي یا په څو مجلسونو کې د په صفت یا د ده په مذمت کې څو خبرې اورېدلي، د هغه سړي ټول ژوند په همدې څو کلمو کې چې دا اخیستی د په دماغ کې ځای ونیسي. لهذا دی هغسې پېژني یا کوم معلومات چې دی لري دا حوصله بیا نه لري چې دا کتاب یې ده راواخلي دا ولولي، د ده ژوندنامې چا چې لیکلي هغه ولولي او ځان پوه کړي چې خوشحال خان څوک. ډېر خلک دي چې بنا پر دې خصلت باندې د موږ ښه نه ایسي، ولې ښه خلک دي د موږ معلومات د هغوی په باره کې ناقص دي. ډېر داسې خلک دي چې بد خلک دي، د موږ سره یې ښه پیشامد کړی دی، یا دوه درې نفرو یې د دوستانو یې موږ ته صفت کړی، هغه د موږ په ذهن کې تر پایه چې مرو په هغه باندې په موږ خصوصیاتو باندې انعکاس کوي. دا څه درته وایم، عفو غواړم زه لازم هم نه ده چې د خپلو اورېدونکو یا د خپلو لوستونکو اهانت وکړم، نیت مې هم دا نه ده، خو دا یو عامیانه طرز فکر ده چې په یوه مقاله او په څو صحبتو کې د یو سړي په باره کې موږ یو ذهنیت اخلو. باید موږ هغه په عمل او په علم کې که ژوندی په عمل کې سیاست په هر څه کې د ادب په هر څه کې هغه وګورو، مطالعه کړو، که مړي حد اقل هغه اثار چې دی منعکسوي. نو زه په خپله خوشحال خان ته لکه چې مې درته وویلې هېڅ وخت د الوهیت په مقام نه یم قایل. دا یو د خوشحال خان په باب کې هم ګناه ده، د خپل ذهن سره هم خیانت، لیکن په دې چې خوشحال خان د پښتنو تر ټولو شعراو د ما په ذهن لوړ مقام دی. د هغه ځای ته رسېدلی چې ډېر خلک نه دي ورسېدلي. مثلا که اوس تاسو په عرفان کې خوشحال خان مطالعه کې ذهن رحمان بابا ته دنه په دې کې ډېر وارد دی،
خبرې هم ډېرې هغه ته مناسبې دي لیکن ولې موږ وایو چې خوشحال خان ډېر لوی شاعر دی اشعار الشعرا ده د ژوند نه یوازې عرفان جګړې جنګونه قبایلي نفرتونه ملي احساسات د ملي احساساتو انعکاس برخې درجې د خپل ژوند د یو خان پایست دا یې نه دي ویلي زه فرشته یم هغه خبرې د ځان په باب کې کړي دي چې که تاسې ولولئ او باور پرې وکړئ نو په مغه لحظه کې د خوشحال خان زړه تورسي دا د ده عظمت د ډېر لویوالی دی چې دی هغه شی چې ویني هغسې وایي د مبالغې هم خنډ نه ده طبعا چې نفرت په سړي کې پیدا شي تاسې کله دا احساس نه ده کړی چې څوک د تاسې احساسات یې د ځان په ضد د تاسې خپل احساسات یې تاسې په ضد پارولي او تاسې ځپلي یاستئ بیا هغه نوم یادېږي تاسې حتما یې څه تېری کوئ د هغه په مظلمت کې دا انسان دی د انسان طبیعت دغه دی خوشحال خان انساني قالب لري نهایت دا دی چې دی تر نورو په څه لوړ دی هغه شعرونه چې ده هسته ویلي هغه جګړې جنګونه چې ده کړي هغه ژوند چې ده تېر کړی ده یعنې دی یو عجیب سړی دی ځینې داسې شیان په ده کې راټول شوي دي چې په نورو شاعرانو کې هغه نشته دی خان بل شاعر ډېر کم شاعران دي چې په دې سطح خان دي ده لښکر درلود بل شاعر لښکر نه درلود ده له یو لوی امپراتورۍ سره چې د مغولو امپراتوري ده دا چې چا بده ایسي دا بېله خبره ولې هغه یو دوران ده په تاریخ کې ډېر یو لوی دوران ده مغولو په هندوستان کې ډېر لوی مدنیت ایجاد کړ تاسې را په یوازې د هغه قصر ته ودرېږئ د تاج اخلم رسول د ټول جهان تر اوسه هغه پاچاهي د جهان پاچاهیواتو کې شماري دا چا جوړ کړ مغولو د ډیلي سور جومات یو شاهکار ده چا جوړ کړ مغولو سره قلعه یا لال قلعه په اصطلاح د هندوستانیانو دوی رباطونه مدرسې فرهنګ موزیک چی شی ده چې دوی په کار نه یې کړی لهذا دا چې دغو مغولو دغو ملت عناصرو یا دغو ډلو جګړه کړې دوی سرونه پرې کړي چې د دوی د امپراتورۍ په ضد د خپلو ملي منافعو شاوته درېدلي دي نو دا هغه هم یو طبیعي جریان ده هغه خلک مخ به جانبه دي نو دا یو داسې شی ده چې کله چې دی خپلې بېچارهګۍ او شکستونه یا کومې نارواوې چې له ده سره کېږي هغه تجاوز چې په پښتنو باندې کېږي او دی هغه ترسیمهیي معنا یې دا ده چې دی د مغولو په مقابل کې خپل شخصیت ته تبارز ورکړي خپله ادعا وړاندې کوي د پښتون په مقابل کې دا ادعا نه دی د یوسفزي هم ویلي دي د هغوی هم غیبت کړی دا د خوشحال خان هغه نقطې دي یا نقطې یا برخې دي یا لوري دي چې د هغو خلکو دپاره چې په واقعي معنا غواړي پښتني جامعه یا منطقه یا بشریت مطالعه کړي دا د تایید وړ نه دي خوشحال خان هغه کار هم کړی لیکن خوشحال خان له یوسفزي سره تربییني کړې ده یا په دې چې د پلار هغوی وژلی ده د موږ کینې په اساس یې دوام ورکړی د هغو پر ضد مبارزې ته او د مغولو د امکاناتو نه یې استفاده کړې لیکن د دې خبرې معنا او له مغولو سره د خوشحال خان د اختلاف ترمنځ ډېر فرق دی په دې باید برداشت کېږي د لوستونکي د طرفه د خوشحال خټک په څېر لیونی نه یم چې تقصیر د خپلو ماتو په مغولو دي یعنې کله چې خوشحال چیرې ماته خوړلې نو هغه د مغولو تقصیر و چې ماته یې خوړلې ده که نه خپله ده به ماته نه وی خوړلې په دې معنا یې لوستونکی اخلي زه تاسو ته وایم دی وایي چې ما به ژامې دي او رنګ مې ماتې کړې ولې څه کوم چې پښتون واړه بې ننګ دی معنا یې څه ده چې پښتون د موږ غول په جنګ کې دی یوازې پرېږی هغه چې ده غوښتې ده ملا یې نه ده تړلې لهذا ته غیر مستقیم تقصیر د مغول دی مقصر هغه دي پښتانه ته هم چې دی څه وایي په دې وایي چې د مغولو په مقابله کې د ملاتړ ته هغه چې دی غواړي نه دي راډانګلي یعنې مغولو پښتانه قید کړي دي او په حساب هغسې چې
باید وای دوی په مبارزې دا خو ډېرې لاره نه ده تړلې یا د خوشحال ملاتړ یې نه دی کړی. بلې او زه چې خوشحال په دې کې ډېره خوجانبه نه ده. ولې نه ده؟ چې تاسو هغه پښتون مطالعه کوئ، هغه څوک د غرو قبایل دي، مدرسه نسته، تعلیم نسته، لوی ښارونه نسته چې امپراتوري لکه د غزني ورپه. ولې غزني ډېر په افغانستان کې مشهور سه؟ ولې د محمود غوندې یو امپراتور وزېږو؟ شهریت و، مدنیت و. تاسې راسئ اوس خلک وایي چې هلته مکتب، لیکن په سلهاوو مدرسې وې، یوازې دیني تعلیم نه و، فلسفه وه، ریاضیات و. دغه ډېر خلک اوس نوم د ما نه هېر سوی ده، دا چې د مثلث قایم الزاویه دوه ځلې که نه او یو فورمول ده، هغه دا په غزني کې دغه ریاضي فورمول یو عالم ته منسوب ده، هغه ایجاد کړی. لہذا هلته چې په غزني کې کوم مدنیت رامنځته کېدی سو یا په هرات کې په افریدیو کې نه سوی رامنځته کېدی، اوس هم نسي رامنځته کېدی. جغرافیه اجازه نه ورکوي که نه، هغه سیاسي عوامل چې په دې منطقه کې دي هغه اجازه نه ورکوي. نو دغه نه د پښتون ملت نه داسې توقعات کړي لکه له یو آګاه سیاسي ملت نه، تعلیم یافته ملت نه چې کوي، او د هغه انتباه له خپله ذهن اخیستي. زه داسې درک کوم، دی ولې داسې نه درک کوي؟ باید دغسې درک کړي. نو د مغول سره مقابله بیا په هغه کې د خوشحال خان ژوند چې تاسې مطالعه کوئ، خوشحال خان هغه وخت چې مغولو د باندې فشار راوړ، د پخوا هم د پښتنو د عظمت، د افغانانو د ملاتړ احساسات څرګند کړي که نه، او د افغان په ننګ مې وتړله توره او ننګیالی د زمانې خوشحال خټک. لیکن هغومره چې دی د اورنګزیب په مقابله او په تقابل کې جدي سه، پخواني ژوند کې دومره د مغولو په مقابل کې دومره سر یې په لاس کې ونیو، او هغه هم د ده په وروڼو کې په کورنۍ کې چې په کتاب کې ویل سوي دی چې اگر انتبور ته هند ته بوول کېده او بندي کېده، دغه باره کې د قصاید لیکلي او په قصایدو کې د خپل وروڼو صریح انتقاد کړی چې دوی په دې کې د ما وینو ته ناست او د ما عزت په ما نه لوراوه، زه هغوی ته په لاس کې ورکړم. یعنې هغه نفاق هم چې پښتنو په منځ کې پیدا کېده یا د ده د وروڼو په منځ کې یا هر څه چې هغه د مغولو د لاسه و. بلکل خو هغوی کوه. پښتون خو د سره مخامخ و، د ده زوی بهرام چې په یو مرحله کې دغه ته ډېره هیله هم کړې، دغه صفت هم کړی، ولې په بله مرحله کې مغول هغه په لاس کې نیسي. دی خو هغه د زوی د لښکرو له لاسه لاړو په ناینده او مړ سه تر مغه فشار لاندې که نه، ژوند یې ختم سه. فلهذا دغه جنګ چې دی کله کله د بهرام په کله د وروڼو په هغه مقابله چې د سره کېږي او دی یې تقویه کوي او شکایت کوي، دا خو د مغولو جنګ وي. په دې لحاظ زه په دې کې زه فکر کوم چې اکبرجاني به یو بل دا چې ولې د خوشحال خټک نوم دا داسې ده چې ما مخکې درته ویلی چې د شاعرانو، لویو خلکو، نوابغو او حتی ملي رهبرانو داسې شی جوړول تعالی العیاذ بالله که نه، او هغوی غیر قابل انتقاد او دې دا یو خطا ده. تاسې دغه ادبیاتو حتی دغه فنونو ته مراجعه وکړئ، ادبي فنونو ته، هلته ځینې ادبي تېروتنې او ادبي منفي اپروچونه له ادبیاتو سره او هلته تېروتنې کله چې د ادب علما دا په نښه کوي، دا موارد کوي، هغه د ضعیفو شاعرانو نمونې نه راوړي. په فارسي کې فردوسي کې هغه مطالعه کوي، نظامي مثال راوړي، د سعدي مثال راوړي، هغوی نوم لوی ده، باید د شعر وړاندې کړي چې دغلته دا غلطي دی. او موږ پښتانه اول خو په چا معتقد کېږو، نو بیا چې معتقد سو هغه ته به خدایي مقام قایل. خوشحال هغه چې زه پېژنم، ممکن هغه خلک چې ما یې ده په مورد کې انتقادوي نه وایم، ځینې به یي، ټول خو دغسې شناخت نه لري، خوشحال په باره کې دا معرفت نه دی. د دې معنی چې زه خوشحال ته اشاره کوم غر ده، لکه د اولمپ غر، لکه هندوکش، د ده مثال باید ورکړي. لهذا دا یو سمبولیکه خبره چې د خپلو ماتو تقصیر همیشه په نورو اچول، دغه مطلب ده په اساس. نو د خوشحال نوم ځکه اخیستل سو چې هغه لوی ده، ټول خلک یې پېژني، هغه مستحق سړی ده، هغه غټ شاعر ده، د ټولو عیبونو سره تر ټولو شاعرانو د ما په ذهن کې ستر
عیب خو څوک نه لري یا خدای تعالی یې نه لري بل خو بل خو دا پښتانه وایي چې بیا یې به خدای دی که نه ډېر تشکر مننه کوم